هر څوک د وخت تصویر ستړی یم راغلی یم هر څوک د وخت تصویر ستړی یم راغلی یم او زه د پښتنو د کام وګړی یم راغلی یم چپ لکه ګونګی یمه د سوال روټۍ ته ناست یمه سم په اوږو بار لکه یو مړی یم راغلی یم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ مایار د مایار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي په دغه لړ کې راسره نن ډېر ګران ملګری شاهزمان عاجز صاحب ناستی کوي په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو ډېر ښاغلیه په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي او په خیرالې وایم ډیره زیاته مننه درس ستاسو هم ډیره مننه کوم چې مال هم وخت راکو او زه ملګرو سره مخامخ یم ستاسو ډیره مننه کوم ګرانه چې مال هم رابه دغه دوه شیبې راکړې عاجز صاحب د ټولو نه اول خو راته دا ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی ژوند الحمدلله ښه روان دی او خوشحاله یم سمه ده ګرانه بلها مینوال لرئ خو د معیار کتونکو سره تاسو په لومبي ځل مخاطب کیږئ که هغوی سره مو خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه ډېر خوند به وکړي زما نوم شاه زمان دی او تخلص مې عاجز دی او زه د کور مې جنسۍ د عد ملي کلی یم او دلته تقریبا 14-15 کال نه دلته پېښور کې ژوند کوم سمه ده عاجز صاحب دا راته ووایئ چې د څومره وخت راهسې دغه ټکو ته ښکلا وربښئ شاعري د څومره وخت نه کوئ 2014 نه تقریبا هم دلته ها دا راته ووایئ چې کم سن مو زیات خوښیږي او تر دې دمه مو وخت کم سن له زیات ورکړی دی زما غزل خوښیږي او نظم هم لیکم هایکو افسانې لیکم وخت په خو زیات غزل لیکم سمه ده د چا نه مو زده کړه کړې ده که نه نو زده کړه چې ما نه چا یو ورځ مخکې چا شعر لیکلی دی او ما اورېدلی دی ټول نه ما زده کړه کړې دی ډېر ښه عاجز صاحب د معیار کتونکي ټول غوږ دي څه به راته ډالۍ کوئ د دوه شعرونه به ووایم بیا به غزل درته ووایم شعر دی چې تش د خولې خواږه لفظونه دي د خلکو تش د خولې خواږه لفظونه دي د خلکو سپین مخونه او تور زړونه دي د خلکو ډېر ښه دی مننه او جنتونه دي ویشلې ملیانو جنتونه دي ویشلې ملیانو رسېدلې دوزخونه دي د خلکو دا شعر راته بیا ووایه یار مننه جي او جنتونه دي ویشلې ملیانو رسېدلې دوزخونه دي د خلکو او د زوړ غزل به درته ووایم غم دې سم خمار دی سړی نه پرېږدي غم دې سم خمار دی سړی نه پرېږدي مرګ ته مې تیار دی سړی نه پرېږدي ډېره زیاته مننه او هره یو ګناه به الله معاف کړي خو هره یو ګناه به الله معاف کړي خو یو د مور ازار دی سړی نه پرېږدي ډېره مننه او هره یو ګناه به الله معاف کړي خو یو د مور ازار دی سړی نه پرېږدي او بیا خو د غیرت ژوندون پکار دی نو بیا خو د غیرت ژوندون پکار دی نو مرګ هسې یو وار دی سړی نه پرېږدي ډېره زیاته مننه بیا خو د غیرت ژوندون پکار دی نو مرګ هسې یو وار دی سړی نه پرېږدي او هر څومره چاودنو کا وران کړی دی هر څومره چاودنو کا وران کړی دی خوږ پېښور ښار دی سړی نه پرېږدي او ځان سره مسکی شي غلی ووایي ځان سره مسکی شي غلی ووایي دا عاجز معیار دی سړی نه پرېږدي ډېر ښکلې ګرانه داسې په یو غزل نیم باندې مو نه ماپ کوو نور هم را سره شریک کوي څه نو ډېر خوند به وکړي د څو شعرونه دي چې اوس د ژوند په هره لاره حادثې دي اوس د ژوند په هره لاره حادثې دي ځان په خدای باندې ورسپاره حادثې دي ډېره زیاته مننه او ته مې خپل ځان ته درو غواړه چې ښه شم ته مې خپل ځان ته درو غواړه چې ښه شم دلته تل پروردګاره حادثې دي ډېره مننه او ته مې خپل ځان ته درو غواړه چې ښه شم دلته تل پروردګاره حادثې دي
او نورې څومره ډاډګیرنې درله درکړم نوري څومره ډاډګیرنې درله درکړم ستا په ژوند کې خو بېشماره حادثې دي ډېره زیاته مننه. او دلته ژوند د غلامۍ کوه خوښ اوسه، دلته ژوند د غلامۍ کوه خوښ اوسه او محدودې تر انکاره حادثې دي. ډېر ښکلی عجیز صاحب، ډېر خوندور شعرونه. په اخره کې مینهوالو ته څه پیغام یا میسج لرئ؟ نو پیغام به موږ څه ورکړو، بس د یو دعا ده چې الله تعالی د پښتون قام د امن په لار روان کړي چې ښه توګه اسلام او سنت په کار راشي. امین. عجیز صاحب، له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې ماله مو د معیار خپرونې دپاره دغه 2 شیبې راکړي. ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره مننه. ګرانو کتونکو، په معیار خپرونه کې مو راسره شاه زمان عجیز صاحب واورېده، د هغوی په زندګۍ باندې مو خبره وکړه او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واخیستل. انشاءالله ډېر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد او کیمرمین اسیف علي له اجازت. چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره، آباد لره، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.